که موږ بد خلک وای بیا به پر هندوستان باندې پښتنو پرله پسې 300 کاله څنګه حکومت وکړ؟ د دوی قوت خو نه و د پوځ بیا د چړې یا د تورې د خو ګرد یو کور خلک هم نه په هندوستان د دنیا بندي خلک د ده په ژبه نه ورګړ د ده په مذهب نه ورګړ د ده په دود نه ورګړ د ده په دستور نه ورګړ پرله پسې 300 کاله دلته بچي وو دا د ده سړیتوب ښکاري یو خو دا دی چې پښتون په پښتانه بچي کوي مسلمان پر مسلمان بچي کوي یو نسل پر بل نسل بچي کوي یا داسې خلک پر هغه بچي کوي چې نه د خلکو مذهب خپل هغو جلا مذهب سیکان هندوان بوت ملای بتر ګډ او در موږ یو په نسل ډېر خلک او سپي خلک هم نه وو ډېر بد خلک د راجګان نه وو دا ډېر بد جنګیان خلک په هندوستان دا وشي دا بودي چې سره راټولې دا ډېر بد جنګیان ډېر خطرناک خلک سیکان ډېر بد خلک وو پر دا خلکو باندې پرله پسې 300 کاله باچي کول دا ښیي چې په دې ملت کې د برداشت ماده شته دا ملت پر داسې خلکو هم حکمراني کولی شي چې هغه د مذهب نه او د حکمراني چې انصاف نه چلیږي نه 300 کاله چې که سره څوک په دې باچي پوهېدل نه افغان په هندوستان کې شاهیت وکړ په هندوستان کې دغه وکړ بیا دلته چې خبرې موږ سره په وړو زره راوویل چې یورپ صنعتي انقلاب کوي او فیا جوړوي بیا تاسې اراده کوي چې په سمندر کې دی تلای شي چې پردي وطنونه ونیسم قبضه یې کړم ځان په جوړ کړم چې دا وخت راځي افغان د دې سیمې سوپر پاور لکه اوس چې امریکا مینی سوپر پاور ډېر ښه ایران یې مات کړی دی ایران یې پر شا بیولی دی د هند تر ټولو لوی جنګي قوت مرهټه یې وهلی دی په پانیپت کې دا موجوده پاکستان ټول او دواړه کشمیره دا د افغانانو قانون دی دا خبر کوم چې تاریخ یې ثابت دی ځان یې نه راکاږي دا اوس د هندوستان او د پاکستان سره پر جنګ دی دا دواړه کشمیره د افغانستان قانوني دي بلکې ګډ دی یو کشمیر دی علي د کابله لګېږي کله درانای کله غلجی کله ازبک کله تاجک دا د ده والي دي پنجاب سند بلوچ کله ستلج خلک حتی تر لودیانه د دلي تر څنډو پورې دا احمدشاهي سلطنت د امونې ولې تر هند دغه اباسینو پورې خپل سلطنت دی نورې کالونیز دي پنجاب هم قانوني ده سند هم قانوني ده بلوچ هم قانوني ده کشمیر هم قانوني ده خپل والیان یې پکښې چې فرهنګی راځي زموږ حیثیت دا علامه اقبال په اردو کې یو شعر وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے موږ مسلمانان د حرم د دفاع لپاره یو خلک یو نیل کی ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر نیل مانا دریای نیل ده مصر او کاشغر دا اوس افیکټ راوځي دی وایي دا د مسلمانانو جغرافیا ده او موږ دا اګر چې په دې سیمه کې پراته یو دا موږ د هغه دفاع لپاره تیار یو لیکن اوس ته په دې کې موږ د شاته ډارېږو نه بیریږو به نه پیغورونه به چاته نه ورکړو بله خبره به نه کوو اوس دا چې دا د جهان لیوني را روان شو د نوي طرز د مځکو نیولو لپاره په هغوی کې فرنګی وو فرانسیسی وو پرتګالیان وو جاپان وو دې مخه راوکړه هندوستان دا لوی چین جاپان وو د کشتي جاپان وو تاریخ مخته و تاریخ یې خود کلندر رسالې لغوه یو چرته ورته ول راکړو جاپان راغی روغ چین یې ونیو ګډ چین راغلی مچان یې ګډ چین هندوستان بیخي ژر فرهنګي ته مات شو د اقبال په دې شعر کې په ګرد اسلام کې دغو ځایونو صفات لکه دا بد شي لګوي کعبه شریفه پکښې مدینه منوره پکښې فلسطین پکښې اندونیشیا ملایشیا پکښې ټول ایران ټول عرب
یوه ټوکړه د ترکانو پاتې شوه لږ ټوکړه نور ټول د اسلام یا و فرانسیسي ته ټوپک کښېښود ته مات شو یا و انګریز ته لوی هندوستان و فرنګي ته مات شو دغه یوه ټوکړه دا اوس جنګونه پر روان دي دا مو نیولې تر عباسي نه دا یوازینۍ ټوکړه وه چې د هر څه جنګ باوجود هېچا نه کړې دا موږ پرې غور نه کړو مسلمانانو دا تاریخ چې خلک راغلو وطنونو دلته کعبه قرباني ورکړه نوي پر مدینه شریفه ورکړه نوي عربو ورکړه نوي ایرانیانو ورکړه فلانا ورکړه دغه افغان خپل وطن وساته د کښې دپاره دا خري دښمن د کښې دپاره حمله وکړه د سمندر نه راغلي سفرنګۍ راغلی د هندوستان نه راغلي تر جنګ د مخه یې دا کار وکړي چې یاره یو سفیر لېږل غواړي د افغانانو یو بد خلک دي مجلس سره کول غواړي وطن یې کتل غواړي چې سفارتي تعلقات پکار دي نو یو سړی وټاکي د هغه نوم و سټوارټ الفینسټن سټوارټ الفینسټن یې وټاکئ د سفیر په توګه دی سفیر د خپل بیان کوي په خپل کتاب کې د ده کتاب د 2 والیومه دی پښتو کې دغه ترجمه کړی دی حسن کاکړ د کندهار باید چار افغان یې ووایي په انګریزي کې نوم دی کینګډم اف کابل لبنان کې پیدا کېږي بازار کې کم شوی دی کینګډم اف کابل سټوارټ الفینسټن وایي چې زه ملتان نه راغلم پر ملتان باندې ملتان هم زموږ قانوني ولاړه پر ملتان نه راغلم کوم ګورنر چې زما استقبال وکړي هغه الکوزی و نوم یې فلانی و نوم یې زمایي و دې الکوزي د ملتان پر دغه باندې زما استقبال وکړي چې خیر دی ویلکم پر دې باندې بیا یې زه بوتلم دغه خو نه و بوم نه وي دا دوشتونه وو دی وایي چې ما خپل کاغذونه افغان باچا ته د پېښور په بالاحصار کې پېښ کړل نو اوس خلک خبره کوي دا ربر افغان دا مو وایي دا کفر دی دا موږ نه وایو په تاریخ خبره کوم دا ربر افغان باچا زموږ دا په ژمي په پېښور کې کښېنستی په دوبي په کابل کې کښېنستی په کندهار بیا رابدل په کابل تیمورشاه رابدل شاه شجاع د احمدشاه بابا لمسی په دا لومړي وار کې چې دی د فرنګیانو نه دی دوست شوی دی باچا دی په بالاحصار کې الفینسټن خپل کاغذونه د سفارت ورته کښېښودل په کندهار بیا دوی په سمو خلک 2 میاشتې تېرې کړې په دغه پېښور کې ډېر صفت یې کړی د افغاني مشرانو د پېښور د باغوب د دوی د بادشاهۍ د دوی د فلانا دلته موږ په کور کې پوپل مبارک په جنګ سره اخته زموږ بادشاهي هر وخت هغه وخت وي چې موږ په خپله د میرویس نیکه بادشي د شاهغلو زامنو بادشي هم په دې ماته شوه چې وروڼه ونه ودرېدل شاه حسین و شاه محمود موږ د ژوند سره ونیولو نتیجه یې بربادي شوه بیا احمدشاه بابا په مخ کې بېرته سره راټوله شوه بیا پوپل مبارک د ژوند سره نیولي وي دا ټایم دی چې فرنګۍ ورغلي په فرنګۍ لیکي یم چې یاره په هغه کې ګډوډ روان په بادشاهۍ کې ګډوډ روان هندوستان تقریبا داسې وګوره اټک غاړې له فرنګۍ 1800 پورې راورسېد بیا د 1800 چې د 1893 پورې ډیورن لاین کړل کېږي د 1800 څخه د 1893 پورې دا 93 کاله د هندوستان هندو د هندوستان مسلمان د وزمې باچیان د هندوستان مسلمان د هندوستان سکھ فرنګي په فوج کې شامل شو کار یې څه کاوه کار یې د اټک و دې خواته پښتون افغان وطن د فرنګي لپاره پنجابی مسلمان کلمه یې ویله لمونځ یې کاوه اذانونه یې کول روژې یې نیولې کار یې څه کاوه کار یې د فرنګي لپاره افغان وطن دی یو کتاب د 6 والیومه دی هغه کتاب نوم دی د هندوستان خپل تاریخ The history of India by its own historian. د هندوستان تاریخ د ده د تاریخ پوهانو په دغه هغه لیکي چې وروره دغه اویا کاله جنګ معلومېږي خو داسې د هندو دغه جګړه ده لیکن دا د افغانو دغه جګړه ده د فرنګي
افغان د وطن دفاع کوي فرنګي یې نیسي دا اوس د ماماګانې فوج کې جي ایچ کې ولا دا په انګلیسي فوج کې شامل دا اوس دغه وزارت هو اویا کال سل کال تنوي اتنه سوس درنی وکاله په یک یوازې سر پښتون افغان خپل وطن دفاع کوي خو یوازې مجبور دا یې نیمه ټوکړه ډیورنډ لاین یې وشتل شو دا یې د انګلیس برخه دا اوس جنګ هم زه په خپله ځاني زه د هغه جنګو برخه بولم دا جنګ زه د هغو جنګو برخه بولم افغان شمله نه ده ټیټ شوي افغان بیرتونه نه دي ټیټ شوي بیا افغان وطن د دنیا جهان د خزانو ډک وطن خو بیا یې الله یې ربي کومات کریمه په دغه کې اوس په شوی رایل همان کې چې څه نعمتونه خدای بیان کړي لولو والمرجان خو بیا یې الله یې ربي کومات کریمه انار وکړانه وکړانه دغه نعمتونه ډېر نعمتونه په افغانستان کې هغه نعمتونه چې په سوره رحمان کې ذکر نشته ستا په وطن کې و دې ته خلکو جوړه کړې ده ستا سیالي ماتول ستا بریکونه ټیټول ستا شمله په خاورو وړل دا یې اراده ده د دې ارادې جنګ اوس نو موږ څه کول پکار بل څوک نشته دا خلک موږ دا خلک یو دا زړې خبرې څنډل پکار دي هغه پارټۍ ده او هغه پارټۍ ده هغه خان یو دا ورور د وطن ته پېښه ده بس یا تخت یا تختار لازم وروره یا تخت یا تختار غړی ایستل نه دي پکار غړی ایستل نه دي پکار خارج په خپله خبره موږ دغه یو پوه چې موږ څه کوو دې دپاره کوشش پکار دی لیکن بیا هم خلک ډوډۍ جوړوي هغه جوړوي په یوه معنا په بله معنا او په هغه کې به چې چا کیسه کوله کوچنیان بیا به دا خبره کېدله چې یو سړی په یو شي پسې ګرځېدی بیا د تور ډېر د تور ډېر ستا پر میټرو کې د میټرو په کار دی هغې په دی ګرځېدی نو بیا یو چا ورته وچ وخت یو ملنګ دی هغه به لار دروشو هغه ملنګ چې په دی راغی هغه به ورته ډاډهواره د ګوره دا کاڼی مه دا بس په دې پسې ځکه شا وکتل ډبرې کېږي ډبرې کېدل نه یي دغه خبره ده معنا دا ده چې کوم کار تا روان کړی دی دا مه پرېږده که په بل سپین پسې راواوسې کار به چې دې خوا کوم بار وغورځېد تا هغه پرېښودلي بیا بل لګیا دی ښکنځل کې د دوی لري یا وروره دغه یو څه د وطن استقلال د وطن بچاول دا چې هر څوک وي ما ځانې رای خدا د بخښنه غواړم هسې مه خبرې چې خاص د احمدشاه بابا زوی یې او موږ نازک حالت دی د وطن چې خاص د ده زوی یې خاص د میرویس نیکه لمسی یې ژنه یې هم دونې لمونځونه ماته کوي تهجد هم کوي اشراق هم کوي فلانا هم کوي د شپې لمونځ هم کوي فرض هم کوي او وطن خرڅوي دنیا منې دونې بهترین دي هلته وطن خرڅوي یا باک نه پکوي د دې په مقابله کې د کندهار هغه سیک یا هغه هندو چې د وطن د ازادۍ جنګ کوي موږ په دې کې خطا باید موږ باید چې سیک ولیکو جنګ د مسلمانۍ نه د جنګ د وطن د دفاع دی هغه هندو د وطن دفاع کوي ما په دغه اخته چک دا هم سي په مخ ولاړ شو دغه اوس حساب وکړو دلته وطن بله کیسه ده وروره دلته د وطن د دفاع خبره اوس د دې کې به موږ ډېر سخت اطمینان لګوو چې وروره څوک د وطن دغه دپاره جګړه کوي دی چې خاص دي خاص موږ د کلي استاکار خاص دي د غزني د ناوې پشت لیکن د وطن دفاع کوي پکار چې بسم الله او په مقابله کې هغه سردار او هغه سردار هغه درانه او هغه غلجی د دې په وخت نه ضایع کوي اوس دې دپاره پکار چې موږ باید څه وکړو یوه خبره دا ده الله پاک وایي ما ټول انسانان د ادم او انا او حوا نسل پیدا کړي نو په یوه معنا انسانیت موږ ګډ سره وروڼه یو ګډ انسانان د یو پلار مور دغه یو اوس چې موږ دا کار کوو تعالی په مخه د دنیا ډېر انسانان دي هغه ستا فرهنګ نه دی شریک ستا په مذهب نه دی شریک ستا په دود نه دی شریک ستا په رواج نه دی شریک نو به ګزاره څنګه کوي هر جاسې وي جنګ هر بس یو د ژوند سره نشو څه به کوو نو خبره دا ده موږ کوم خلک چې موږ به افغانان چې موږ د وطن دفاع کوو
موږ به د انسانانو سره رویه انساني کنې موږ ملګري نشو پیدا کولی موږ به د انسانانو سره رویه انساني هغه وخت ډېر لرې دی عجیب طاهر صاحب هغه وخت ډېر لرې دی عجیب هغه وخت ډېر لرې دی چې ګرد دنیا به وایي لا اله الا الله محمد خدای دې راوړي نو چې نه دی موږ به څه کوو یاد چې سپورې هلته سره ناست یې زه یو ځای ai bă zumări nați că se șurumbiu tiș șurumbici umul cumai șurumbici albal legende că ai la când sida de am înțeles să zic că nu știu la manamna nu știu pe deci aftați pe cam să fac nu nu ne zilă e la mine mă zău stau că am cu fac că am că zilă nu Значит, nu am luat nu îngere că mă mă nu știu de vă spun mai să zăre bună ضرب يا باسل بروك يودي ماما ندخل لغد وش مر بير بامكو عنان وش نعمل كمل وفرق لا سووا مر بدي إنسانان وصل الرؤية إنسانية زوجة إنسانانيو رمضان يصير جلال الدنيا كده تطوق طول خالص هذي الكريانية كده تخلي يمكن إنسان ما يقدر يرقص البجلس دورية تشبينية تجارية تاستلجشنية تفاضل فترة دور هر چی زه دغه وم زه دغه یم دغه مې خولۍ ده دا مې پچکای ده دا مې ږیره ده زه هم د یو مذهب پیروکار یهودي ماما زما ستا پښتو به دا وي چې تا د خپل هویت مبارک عیسایي ماما ستا د خپل عیسایت مبارک سیکه ستا د خپل سیک مذهب مبارک هندو ستا د خپل ټمپل مبارک پښتانه څه وکړل دیول ستا د دیول مبارک ما لا أخرج ماجد وزارة وسمسة وزارة ما دايس لكو ها ما أخرج ماجد فكانوا مولى نستفي جزاك الله هذا ما أخرج ماجد في احترام قورة يودي ماما وإنجليزي سينغال ورناي ودوس ما نبي ده يجيهم يجيهم مقام سيكا استاد غدا استاد ريشيشي استاد بردواري بيزتكم هذا واجد بيزت يندم ما استا هاي اللي كتب الزنكار اللي زتكم ما دعم من الوكالة دعم وزارية ولا غير دعم الغادي فدي كل مخرج تقتلونا وندي لا تكرزيه بمعنى بديش بشيء كرزيه زي ما استعمل يقول مخرج وزارة وشلهم اللي زي ما تعرفين أنا مش تسيكه زي ولا ثم ما في الزاب غاني مسلمان مش بدي إنسان نانسر الرواية ذاك ورور تابع يوجد قانون ما في مسلمان استاف دي فرما خان ما في دي فرما خان بلا خبر غير هذا زانو بالوس شو كذي دي كم بدي فاهم بكاره الدنيا كم تجارتنا النظام خان ده قد شين لهم جابان لهم كمان لهم دير احتياط بكاره دير خلق لاكي نور خلق بس بدنام كم فروانة دي كوش خلق يا سبزي خلق دا ما زمون تقولي هذا شاسي أنا بارك له يمكن نقوم لاموس وش بدروات دروات هذا الأوفيسير هو الجاباني يهذا يبيندو يهذا البويس اللي يمسك دانا رواقة إذا قتل غلط إذا سخت غلط كم مرة وارو شو مرة ده كومون بكتار كسام سال ودريجو تقبل تاجرنا رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم حديث توجيه زك فلكو وي ایماندار تاجر به د غازیانو د غصب لپاره شهیدان ما خلګي په دې ویل چې ډېر ګران کار چې پر دې پیسې په کړلاو د زی ته ورکولای شي دې چې پټه دا ډېر ګران کار نه په دې به ویل نظام مهرباني وکړي نو تاجران کله کندهار کله پکتیا کله پکتیکا د هر ځای شي تاجر د افغان نماینده د پښتون نماینده دا څه کله غوړ شي دا لږ غوړل د اسلام آباد دا اشکال دنیا پسې ګرځي چې ماته یو ایماندار تاجر په لاس راشي او د ما سره یو معاهده وکړي چې دی غواړي زه کور ته ولېږم چې دی غواړي موټران غواړي موټران در رالېږي غوړي غواړي غوړي در رالېږي کوچي غواړي کوچي در رالېږي غوښ غواړي غوښ در رالېږي پکار ده چې موږ پکار ده موږ افغانان په دې خره نیستي کې پکار ده چې موږ بالکل هغه ورته وایي مثالي تاجران دا دی داسې د ومني دا دی کتاب دا عجیبه ناست دی
جاپان ته به دغه کوي چې زما زر موټر کتل وایي چا غوښت بیا وجه غوښت وایي دا دې زموږ باور دی چې موږ چا څه وړي پیسې ورغېږي د بل دغه کې به موږ پام کوو موږ دغه به کوو انساني رویه د رنګ و نسل په لحاظ ډېر پام د مذهب په لحاظ ډېر پام د وطن په لحاظ ډېر پام خو بیا به ورته وویل مجلس مو سره وکړو سړی دلته خلک نه وي بېله چیرې ده چې آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړی او انسان په جنګ اخته شوی دی جنګ زده کړی دی دغونې اوږد جنګ 40 کلن او د دغونې خطرناکې وسیلې چې ما دې کښېکړلې 6 سوه کسه بیا مړه دا په دنیا کې چا نه دي برداشت کړي دي افغان 40 کاله مخکې 40 کاله افغانانو دا شی حق دا و خو نشته پکار دا و چې افغانانو ته ګرد جهان د دې لپاره یو لوی ګول میډل ورکړی و چې یاره او کندهاریان وایي د مور شي دی یاره چې د وطن دفاع یې نو د داسې شي لکه تی چې خو زموږ وطن دغه دی راځئ راځئ خو یې داسې راسي زموږ وطن لوی خزانې لري د قبضې اوس زما خیال اوس انسانانو دا منلې ده واسام په ستړي شو ناټوم په ستړي شو یورپ په ستړي شو اسلام په ستړي شو په دا پوهېږي د افغانانو یا د پښتنو سره خبره سترګان کار په دې ټولې بربادۍ کې الله پاک خپل ځای په دې ټولې بربادۍ کې الله پاک خپل مثبت پیغام شته موږ خوښ شو موږ مړه شو موږ وجود مات شو په دغه راغلی چې کرونا وایرس یې څه ده کټ خلک ولاړې موږ کرونا وایرس 40 کاله کېږي شروع د ورځې 100 کسه د ورځې 100 کسه موږ کرونا راغلی هم کرونا چې ما کرونا چې د هم جنګ شروع شو په جنګ کې د موږ سره دوکه چاو په جنګ کې د موږ سره دوکه ګرد خلکو په جنګ کې د موږ سره دوکه یورپ په جنګ کې د موږ سره دوکه ټول مذهبونه وکړه په جنګ کې د موږ سره مکې شریف والا وکړه په جنګ کې د موږ سره بود مت وکړه دانا وکړه روسیان راغلل امریکن وویل چې یاره ډېر بد کار شوی دی دومره کوچنی ملک دی او روسي پوځونه او ټینکونه راغله د استقلال یې وکړه ازادي یې وکړه موږ جمهوري خلک یو موږ پلانای دا موږ نه روسیان یوې خوا راغله انګریزان ورسره وو د بل په امریکا ای خزانه باندې ای ملک شو ای سای پیسې و سټینګر و کالا یو قسم د افغانانو سره د یورپ د خوا داسې نه لیکلې معاهده وشوه ورور پیسې درکوم وسلې درکوم خپل بچیان سم کار نه وشي افغانانو ته مشر دا خپل دي ټول راوړي شپږ د وطن بچیان خپل دي پیسې وسلې راغلي پیسې راغلي افغانانو دنیا په کلینو قرباني ورکړه خپلو کور معیوب شو خپلو کور شهیدان شو خپلو کور مړه شو یو خبره مو د دې لپاره نه چې موږ بیدار شو غیرت واک په دې باندې په دې لوی جنګ کې ډېر بیا د بیمارانو غواړي د یو کم خلک زه په دې سره شریک راغلی بیا ټول د وطن سره تړلي زموږ عصمتونه د دنیا په هره منډۍ د دنیا په هره منډۍ کې زموږ عزت خرڅ شو په دې زه نه یم خلاص چې زما خور نه درته د بل افغان خور تللی عجیب په دې نه دی خلاص وایم چې زه مور نه لرم ما مور خوړه دا په دې نه دی خلاص چې زه خور دا ګټه مشرسین په دې ده او دا راځي د وطن د دفاع په جنګ کې دا ګټه ولري اوس د خیر زیری چې د خیر زیری یې دا دی لږ موږ احتیاط پښې ټینګې وکړو پام وکړو یو بل به د ژرو نه نشو بیا به دې ته غلی ولاړ شو زما جنګ شروع شو د دنیا د هر نسل قطب شمالي باندې یو قوم اوسي یو خلک اوسي هغه ته سکیم دا زموږ د غرب شو رنګه رینډیر څه دی هغه په واوره باندې ګاډۍ چلوي دا سپین یږه وخوري دغه خوري هلته اوسي خبر به شیان هغوی د سکیمو ماسې وه
په افغان وطن کې دای نسل نسو پاتې چې نسو مړ نه دای مذهب پاتې چې نسو یهود کې یهود وو بود متوالا وو هندو متوالا وو مسلمانان وو سیخان وو چې بډای وګړي د یورپ هر نسل د استرالیا خلک د افریقې خلک پنځه وزیر اعظم دي د پنځه بر اعظمانو بچیان د موږ سره وو دا یو ملک یا موږ دی نو موږ افغانان باید یوه خبره په واز کوی هر دی چې وروره ګډ جان نه کړو د مکې د سودخور باچا سره نیولې د چین په خدای نه مونږ باچا کړو نو هغه کېندلا سره نیولې د خدای پورتاګه ته موږ ورولې زموږ سره وعده کړې موږ هغه وکړو کورو ده تماته ډالر راکړه بیل راکړه هغه دې راجوړ ځانه دې وکړه ځانه دې وکړه لیکن چې اوس ما تا چیرې منل زه خو هر کور ما خو لاس ته راغلی مور مې ورکړه پښه مې ماته ستوري سومبري وم ما په افغانستان کې فعاله شوم تا دورې منډه کړې روس دورې ولاړې زما وطن دې پر دې لیوان ته اسامه بن لادن دی او جمعه خان دی تا نه دی تا نه دی تا نه دی ما هیڅ کار نه کوم موږ په کار نشو چې ووایو څه دا پوره وړی زه توان نه لرم ما به د خپلو همسایګانو سپورټ ته توان لرې سیکیورټي کونسل کې پنځه کورسونه دي په سیکیورټي کونسل کې فرنګی دی فرانسوی دی روسی دی امریکن دی چین تی پنځه سره سیکیورټي کونسل یاست تی د ما سره مړی یاست ما سره مړی یاست زه مې ووژل اوس چې زه په تکلیف یم تی دا توان لرئ ما وطن ته څلور کاله د بالا سمم چې ګرانه یې مړه دی پاکستان مړه ازبک تاجک لري که نه کوې نو ته مې دهشتګردي نشې ختمولی لکه خوند درکوي لکه ما ویني دغه خوند درکوي پاتې شو اسلام قرآن کریم واضح وایي چې د مسلمانانو دوې ډلې په جنګ شوې داسې منځ له راسته شولې بیا به پوه شوې چې دا سړی ګرم دی دا نه دی ګرم بیا ولاړېږي ما بیا به دلته پم کړو نو ګرم څه وکړي چې ولې دا څوک دی موږ پوهې په دې ملامت چې تلیم وپېژنو شول هغه شي بیا ورسره وپېژنو مسلمانان دا ګرد ولاړو یورپ هم لارې کړې وې موږ یې سره پرېښودو بیا د ما دوه چرګان جنګ کې یې ښځې سره خلاص کړل نو لومړی کې دا سره خلاص نو اوس جنګ سره کوي خلک بیا د ما په عمر لا خواړه جنګ سره کوي موږ سره پرېښودو موږ د ژوند سره نیولي چړې بل نه مې ګواښ راکوي نه مې جوړوي نه مې پلانه کوي نو دې حالاتو کې عزیزان ډېر نازک حالات دي په دې نازک حالاتو کې د ګرد افغان یو دغه پکار دی موږ ډېر وخت وویل چې یوه جرګه یې د باندې پکار دی یوه جرګه یې د دې پکار دی یوه جرګه یې شیر پکار دی خیر د لجان خلک راغلو سره کښېنه د هیلې خبره چیرې ده هیله چیرې ده په هغه بربادي کې هم د خدای پاک یو حکمت یو شی ګڼل کېږي موږ یې په مخه واخیستو دا حاجي په مخه راواخیستل زه په مخه واخیستل دی په مخه واخیستل موږ کلیوال خلک وو یو څه وس مې درلود زموږ وسوال خلک د دنیا په ترقي یافته ملکونو کې سره لري دا وخت موږ خیر خبره چې ده دا وخت زموږ داسې ځوانان لکه دا بچه لکه هغه ځوان لکه دا وخت موږ د جهان د هر علم مسلکي خلک دی پښتون دی دی افغان دی دی استعمارخېل دی دی روس ته رسېدلی دی په روس کې سبق کوي زه خپل د داکسي بهترین تعلیم پی ایچ ډي کړې ده په فلاني شي د ده زوی جهاز چلولی دی هلته دی استعمارخېل دی ترکي دی پلانا په روس کې په امریکا کې په اسټرالیا کې دی په کینیډا کې دی په سویډن کې دی داسې سره جمع کې په زرګونو خو دي په لکونو نسل و دا وخت موږ د هر مسلک بهترین تربیت یافته نسل موږ ته تیار ناست دا مشکلات نشته چې افغانستان وځي د دنیا هره ژبه د افغان زده ته فرنچ نیشنل افغان هم لري ته کینیډین هم لري ته سویډیش هم لري ته اسټریلین هم لري ته چینی هم لري ته روسی هم لري دا شیان لوس کولی چا په د خدای زلزله ور راغله زه تسک
ته څه کوم دغه ته ورسول د کیناډا ته ولاړې دا امریکې نه ولاړه ما دغه ته ولاړې دا زموږ د خیر هغه خزانه ده چې راځي به هغه کېږي خو پوهېږي چې سهار ماښام یې وینو مشکلات دویمه خبره دا ده چې خدای دې موږ د جنګو خلاص کړي که فرض کړي جنګونه نه خلاصېږي نو افغانستان د افغانستان د شان واحد هغه خلک دي چې د جهان تر هر قوم زیات د هرې مشکلې سره اشنا کوچنی پوځ دي که روسیې خو هغوی تمرینونه کوي منډې وهي دا یې زموږ پهلوانان پوځ دي دا د دې سره زموږ بچیان سپېرلي تورژلي ورسره شناخته د دې کار که دا کار خلک نه ختموي دا به شاله دلته لپاره نشته چې مثلا څوک به چلوي چې روان دي سربره غټ راځي چې روان خبره مه تېره کړئ نیک وکړه دا ګر دي هغه دغه دي چې موږ کار کوو بله خبره د لر او بر افغان دا زما رایه خپله ځاني د لر او بر افغان یوه کړۍ زموږ د زنجیر مانده وه ټول انګرېزه باد د انګرېزه باد زموږ یوه کړۍ مانده وه هغه د منځنۍ پښتونخوا د اووه شپېتمې نتیجه دا خلک داسې نظام یې راته جوړ کړی و دا جوړه نیولې په خیبره د ایجنسۍ نظام و قانون و چا څه به ورته وګایي دی پښتو د پښتو د پلانانه زه ډېر دغه نه کوم بس خو مسلمان پوځ دی هندي دی یو هندي سره جګړه پکور ده او دلته پیدا کړی دغه له روح یې تنبل دی وایي ډیلي نیول پکار دی فلانه فلانه دا رباب دی دا کشمیر موږ پښتانه یو اوس کې وایي د دې دا ناورغانه وه هغه پښتانه وایو د پکتیا پکتیکا خلک پښتون دلته کورونه کشمیر یې ونه ونیوي زما شک دی دا اوري وادي څه اوري زما خیال چې لونګین امریکای خطا است لونګین امریکای خطا است هغه د هغه کې دا ازبک دي تاجک دي په وزیرستان کې چچن دي د افغانستان کې جنګ کوي پلانان دا څه ولې نه درته دوی ټول خو زه نشم کولی خو د جناب خصوصي حالت دی آیین دا وایي او آیین هغه وایي دا هم دغسې د منځنۍ پښتونخوا د پاکستان په آیین کې یو خصوصي حیثیت هغه حیثیت د کشمیر نه و د هندوستان په آیین زموږ په آیین کې د منځنۍ پښتونخوا دا حیثیت و چې دوی په زرګونو تللی افغانستان ده د دې پاسپورټ بېرته راسي د افغانستان په واسطه کې سبق وایي خوشحال خان دی صاحب غلمان بابا د هغه په پروژو کې دغه کېدلی شي امریکې ده ویل ما دا اول خصوصیات نه غواړي پروژه ما بين الرواد فوق أسماء الرواد اللي دراسة ده شيء داول تقول شو دي أونلاين هم وذاك سنة صار نسوي منه ده خذنا سنة بدنا ما تو كيسير لك أول كذا كذا وش كل جوال ما كيسير منه أقول شيء ثاني تقول خلاص يعني كذا أقول فارق شو أنا ما هذا الشيء نقول ذلك زين ما دي أونلاين ما وش من جوال نادر كذا رجل كيسير منه ورث نو دی خو نو خبر دی ورته چې ورغلي هندوستان تر اوسه پورې زه تعریف نه کوم هندوستان تر اوسه پورې په کشمیر کې هلیکاپټر نه دی استعمال دوی چې موږ په کومې سمبلې کې وو دا داسې ولاړ سي د سپورټ کې د ساټي وایي انګریزي دا په زرګونو کې یعنی زرګونو واره طیاره دوه اچولې په چیش باندې د مسعود په یو کور د وزیر په یو کور هلکه ته لیونی کړي هغه په کور کې جنګیال په سپوڅ کې جنګیال په غاړه کې دلته سپوړي دی یو څه ده خو موږ ته یې بس د بیمارۍ ونیوې زموږ د قومي تاریخ هغه کړي په قومي تاریخ ده زموږ د قومي تاریخ هغه کړي چې مانده وه د لر او بر هغه کړي کپ و دغه ته ونیوې په زنځیر نتیجه یې چی ده؟ نتیجه یې دا ده چې منظور پرون بچی دی ولمونځ یې ونیوی د کابل جلوس په ګرده پښتونخوا کې ونیوی د پکتیا جلوس په ګرده پښتونخوا کې ونیوی د پکتیکا جلوس په ګرده پښتونخوا کې ونیوی د امریکې د کینیډا افغانان چې تللي ورسره راوغورځېدل
لوبه دې جوړه کړه بیا 5 کسانو اشرف غني فضلي صاحب اتمر سینټ چیرمن او نور الله صالح دوی پنځه ډیویژن پوځ راغلی وای دوی باندې اثر نه کوله کله پنځه کسان چې دا نه کړه اوس وګوره خبره بله رسوي ده خلي ولا المدينة يوم طوب لكم تشوفون أصلا لك هي سفرني ودود وش نظرنا سفرني ودود وش نظرنا نسي بام مش بام زين كده يوليدي طب وإيش هذا اليوم اللي بيشوفون هذا اللي يكون بيشوفون كده بشيء مخرج لك بام خلوه ليش بشاغر زي وزارة بيزار مدامه مش دا ملک نه ماتو په ایمانداري موږ دا ملک نه ماتو په خاص وکړو چې په اوکران سره وای اوکران به لاس کشي چې دا ملک موږ نه ماتو یوه خبره ده زما د مور باغ کې ستاره که ستا مور چټه غوتې نو مور به یې ورکړه که ستا مور یې د غوا بلای پر دیواله لګولې نو مور به یې دیواله چې موږ Está na casa de amor dele. Está a falar muito bem aqui, mas dá nem esquerda. Está amor por na chere. O meu amor por quase fedida. Está a falar de engenharia. O espetáculo vai ir para uma trabalho que a gente para nem morrer. Vai para mandar para a China, só que é tipo isso. يعني مرز غلامي پښتون کامل دی موږ د غلامۍ هغه ځای ته رسېدلي یو چې زموږ بچیان د لوبو وخت نه لري پنځه کاله شپږ کاله بچیان لوبي زموږ دا پر شپږ کاله دی د کبابي په کړای کې موقع پر اووه کاله د سایکل ساز سره دی چې به زده کړي اخلاقي طور چې زده کړي هغه زموږ ناجوړه معاشره هغه ناورین بچیان ښه دي دغه غږ ځوانان نجونې د مړو په انتظار سپین سرې چې مړونه یې تللي دي په سعودي عرب کې کیسې کوي زموږ قام دې ته رسېدلی دی چې ستا مور یا ستا خور د غم په ورځ خو به ژاړي د شادۍ په ورځ نه ژاړي چې راسي د شادۍ ورځ وي یا به واده وي یا به د اختر ورځ وي دا د دې به وشته مور په چی شي باندې یا که بادام ګل لري كان وزي خان وزي خان هو يمثل ولا في دبي يا كراشي كفار في الريش زمر الغلامي ديالها بحسابها لكن حالات فاخر برضه يتواجه باكستان سر شنو كيف كشتاف وطن خدای کوم نعمتونه پیدا کړي دي ستاسو مبارک سره بچان چې د سندي په وطن خدای پاک څخه پیدا کړي دي ستاسو مبارک سندای ته د بلوس په وطن کې خدای څخه پیدا کړي دي بلوس چې زما په وطن کې خدای پیدا کړي دي او ما 15000 کاله جنگونه پکې دي ساتلي مې دي ګرد ما راکړه زما د بچي زما د مور لومړی حق په تسلیمۍ ته یوس بل لرم زنګلونه لرم کاڼي لرم کانا لرم زه د ادویې منګولې راپاتې نه خپل څنګه خرڅولی شم نه خپل سرور خرڅولی شم نه خپل اوبه خرڅولی شم نه خپل ای بې هنره منګول یم نو څه شي چې 8 ګنټې ته لګیاسې تړای کې شپږ سوه چې هغې زر سره یې وسوله ایم هر ورځ نشته د دې په مقابله کې چې با هنره منګولې دي پاتې که د یو سرجن منګل یو زما منګل دی یو د یو سرجن منګل دی هغه یو اپریشن وکړي 10 دقیقې زه 8 ګنټې خولې توی کړم ځکه تړای کې 8 سوه شپږ سوه منګل بې هنره ده جاپانیان چی شي خو هغه خرڅوي خپل هنر خرڅوي تر موږ هغه کم دي وزن هم کم دي هغه هم کم دي اوس مې سره وټکوي راوټکوي دا ټویټا موټر دی په 10 لکه نو 10 لکه روپۍ موږ کم سے کم چې 1 کروڑ انسانان روزانه وکړو 1 کروڑ نو 2 کروڑ پیسې وسو کروڑ منباب چې 1 کروڑ انسانان دی په 3 موټر دا رنګ مقابله موږ اوس کوو موږ خپل منګولې هم بل کوو او سمه
موږ به ومنئ لکه د موسی علیه السلام د قوم د قسم الحال شروع دی یو لږ سخته شوله چې نارینه بچیان بې حلالول ښځې بې دغته پرېښودې ښکاري وو کانا وو کانا اوس بل څوک دا کار کوي که نه کوي پښتونخوا ملي پارټي دا فیصله کوي چې بل څوک دا د موسی علیه السلام صورت په ځای کوي که نه په ځای کوي موږ دا اخبار سټوډنټ ولس که خدای کول که خدای کول هم یې راټولوو هم یې کتاروو هم یې جرګې پکوو او خدای دې نه کړي ورځ نه زه د دې نه یم که مجبور شو هم یې جنګوو واورئ جنګ خو اخري جنګ خو د انسان اخري ده د نیکو جګړه سره خلاص پاکستان فوج د څلورو جګړو فوج د اویا کال تفاهم شي کړي په دا کې مو ماته زما د کام د ابادي په بنیاد باندې پاکستان فوج په دې کې شندی صفر شندی صفر بلوڅ تاسو د نامه پنځه کس سرایکۍ صفر موږ سره څه چم کړی دی د وزیرستان خلک غریب خلک موږ خلک ملیشو کې ورته کړي دي کله بلوڅ ووژني کله شندی ووژني کله دغه ووژني ستا داسې کارګران دي دوکار دي هغه د نیستۍ دلته شته نه دا به نه کوي ولې ما ته پوه شو ستا وطن ستا دی دا ونیولې سره باسیر افغان وطن دی دلته زه د ډیورنډ لاین ونیولې سره ټک دا زما وطن نو د دې پښتونخوا چې اوس تا راګاډه که په زور څه ګټه دي ګاډه که په زور یاز دې استعمال کوي مودي چې ورته وکتل چې دا یاده خدای داسې هغه راغله کشمیر دې السلام علیکم نه ټک کړی دې نه پوکړي دا داسې هغه وکړو چې پوه ښایه دا خو ډېر اختیارات یې زموږ افغانستان کې تللی راتلی سبا کوي چې دی دا وړي آیا راکشوه اوس دوی وایي چې خالي کرفیو لري ناکام کرفیو لري هغه مولي صاحب جوړ دي دا د وزیرستان زموږ د خلکو د دغه په نتیجه کې دا ګټه هغه وکړله دا وطن په یوه دغه کې راوستل یوه صوبه کې د دې پر نعمتونو د خپلو هغه کول اوبه زموږ دي کاڼي زموږ دي وطنونه زموږ دي دانا زموږ خټک وو تقریبا په سلګونو کورو په وطن کې په دوه شیان ګزاره کړې مالګه او بیر هم یې فکر نه دی په وجود کې دي په دغه کې اوس الله پاک بیا خدای جان نعمتونه پیدا کړي ریښونه دي پښو دي ځوانان فلانان وزیرستان کې د سرو زرو کیسې په فلاني ځای کې د سپینو زرو کیسې هم ولې مکې شته هم قرباني والا کام شته هم دغه شته جنګ جګړې وکړو پاکستان سره خبره کوو چې پاکستان دا فیډریشن پښتون بلوچ سندای سرایکۍ پنجابۍ دا زموږ په رضاکارۍ نه پوه وکړو یو د بل بازار نه دی یو د بل مرۍ نه دی یو د بل تانا نه دی د پاکستان آئین دی په آئین کې لیکلي دي هر سپایي خیال ساتي سپایي زموږ د جرنې نه چې زه به د آئین خیال ساتم په سیاست په کار دی کېدانګه راسره چلوي بلکل زنده‌باد ټینک غواړي موږ د کارکال کوو ځان غواړي ساتو یو وخت ډوډۍ کوو تاسو چکونه برابروو جهازونه غواړي جهازونه برابروو لیکن په سیاست په کار نه دی که سیاست خوښ دی هغه خولۍ لرې کړه ورته یې وتاړه راولوېږه میدان ته تاته به اندازه ولګېږي چې موږ ته اخیستل موږ موټر کې ګران کار دا یو ټول خلک هر بریګیډیر د درو زرو کشي بریګیډیر د درو زرو کشي نو چې راووځي هر یو ځکه توګې تشوې ده زما ویل زما موټر دی هغه هغه چې بریګیډیر د سپایي و کور کمانډر ته 2000 کسه چې راووځي خدای که د سلام سړی دی یو هم سلام سړی ونه څه کېده ودرېدل نشنو یو کومه هغه پارټي جوړه کړه زه خان ټول کې مندار کړو دا دا شرمان شو رئیس ته یو مخکې اشاره وکړه مسلمان لیک نو یې د پارټي کوم خبر کې سنت ولاو بیا اسلام لیک پارټي جوړه کړه پارټي بیا پلان یې وکړ پارټي جوړول د ساره کار نه دی ټولول بیا سره چلی بالکل چلو پاکستان فوج په سیاست کار نه کوي ISI MI بالکل د ملک بوجونه دي د ملک سترګې دي ټلویزیون سیاست دي د سیاسي د ضروري شي د موساد د ضروري شي د KGB د ضروري شي په سیاست به کار نه لري ووټ به کېږي دا څوک دې وکړي بس هغه پېژې دې وکړي دا ځوان دې وکړي زه دې باید لیکن ولس به ووټ کړي چې هر چا ته ولس ووټ ورکړي
هغه به پارلمنټ او دلته به پارلمنټ د طاقت سرچینه خارجه او داخله پالیسیان به پارلمنټ جوړ او زموږ د خوا به یو دا شرط پکښې خامه چې هغه زموږ پلرنی وطن اوسېدل د مدرلینډ دا زموږ ملک له دې ځایه به هلته ګوتې نه وه له دې ځایه به په افغانستان کې ګوتې نه وه د نرم سرکو آزاد افغانستان او آزاد پاکستان لکه سویټزرلنډ که څوک یورپ ته تللي یا سویټزرلنډ داسې پروت وي داسې د سویټزرلنډ دا برخه اقتصادي ژبه وایي دا برخه دلته د آزاد اقلیم سره تړلې دا برخه یې فرانسیسي ژبه وایي دلته د آزاد فرانسیسي سره تړلې دا برخه یې جرمن وایي دلته د آزاد جرمن سره تړلې لیکن یو هم دا نه دي چې په ګډېږي هلته مطمئن دي وروره موږ دیوانې نه وي چې ماته وړي دا ښکلې چې ماته یې ډېر وخت دا وشي دلته وجوړېږي د یوه خپله په شل وزارت مو ماته ټولکونه خو نه ماته داسې به وي نو زه به د دې مطمئن یم خپلې پښتو به وایم خپلې رادمان به وایم غزلې به وایم اتڼونه به کوم پکتیا او پکتیکا چې خپلې بدلې وایي کله به سره یو ځای کېږو نو هغه به سره کوو او که لږ شی دی نو لږ شی دی نو لږ شی معجزان خبره دا ده خامدوګه ټولنه به کوو دغه بیداري به اوس غواړي هېڅ نشته تر دې موږ څوک نه زیږېدل په دې شي لکه دا زیر شي خو تر دې څوک نه زیږېدل اوس خبره دا ده جان ته دا وایي چې موږ سیکولرزم نفرادیم متر نظري متر کپراسټ سم سال سره یو د خبره باندې ګران یوه خبره موږ کوو د معنا هغه په معنا ده سیاسي کارکون په معنا عام سړی موږ په دې پوهېږو چې ته په کوم شي باندې ولرو د مذهب په معنا هم د خپل څادر په معنا هم د خپل پښتون په معنا هم د خپل ګل د سور په معنا هم د خپل رنګ په معنا هم مور خور په معنا هم چې کومه خبره په تا باندې کېږي دا په څوک وایي ستا مور ده ټول خوا دې وي نو ولې دلته کې چې ته یو چا څوک تا ته وایي چې څه دې کار کړی دی څه ژېړه دې ده څه بلې کړې دي دا خبره چې ته په غوږېږې دلته ویې نه کوې موږ په کار دا ده چې جهان ته دا ووایي چې وروڼه موږ سم خلک دي سیال خلک دي د مصر کښېنو د مصر بهر کې ټول روایت خلک دي په پنځه شپېته کې جنګ شوی شو موږ په وطن کې دا وزیرستان خلک جنوب خلک دي یا پکتیا پکتیکا خلک یا ترکي خلک پنځه شپېته کې جنګ وشو د انډیا او د پاکستان عجیب په واڼه کې وي دوه امپراتور ډېر جنګ وشو وزیرو سم ګرد راوغوښت څومره ژر پچکې یې تړله وزیرستان د پکتیا پچکې یې تړله دا ویې غوښتل چې یاره اوس ګرانه اوس وزیرستان د پاکستان جنګ وشو ته یې دوه یې خپله خاطر یې پلار یې پېښه درته شوي سم یې په ډولو راوستم حسان تنایي ته په تنایي سې په ډولو وبوتل واګا باغر ته نقش دې ورخط کړه چې بس ته نه کوم څه کار دا یې چارې دي دا یې چارې دي چې دا بس نه کوي ښه خلک دي شریف خلک دي اوس بدنامه کوي خلک غړي ایستل نه دي په کار ټیک دي موږ ډېر خوښ لیکن مثلا موږ کام غریب خلک کولای چې غریب خلک کولای دي بس احتیاط وکړو خلک وکړو هغه وکړو ډېره مهرباني کور ولا جزاك الله خير